سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیان به د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې د ځوانانو اسیا جام کې به خپله لومړۍ شلاوریزه لوبه نن مازدیګر ترسره کړي. په دغه شلاوریز اسیا جام کې 8 لوبډلې ګډون کوي چې د یو بل پر وړاندې به لوبې ترسره کوي. افغان ابدالیان به د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې نن مازدیګر 6 بجې خپله لومړۍ شلاوریزه لوبه ترسره کړي. خو افغان ابدالیان به د دغه لوبې وروسته د بنګلادیش سره خپله دویمه لوبه ترسره کړي او د هانګ لوبډلې سره به خپله وروستۍ دریمه لوبه ترسره کړي. د ځوانانو شلاوریز اسیا جام د اکتوبر میاشتې پر 18مه نیټه په عمان هیواد کې پیل شي چې د همدې میاشتې تر 28مې نیټې به دوام وکړي. که وګورو افغان ابدالیانو په عمان هیواد کې ډېرې سیالۍ هم ترسره کړي دي. اوس یې په درې اړخیزه سیریز کې د عمان، هانګ او داسې افغانستان لوبې ترسره کړلې چې افغان لوبډلې ډېرې زبردسته بهترینې لوبې ترسره کړلې چې هم یې هانګ لوبډلې ته ماته ورکړله هم عمان لوبډلې ته ماته ورکړله. نو انشاءالله افغانستان به سریلانکا بنګلادیش لوبډله هم ماتوي او بل پړاو ته به لاره پیدا کوي. یاره د نه وي چې سبا مازدیګر به هم په شلاوریز اسیا جام کې ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره شي چې پاکستان او هندوستان لوبډلې به سره مخ شي. هندوستان لوبډلې همیشه پاکستان ته غټې سترې ماتې ورکړې دي، خو پاکستان بیا دونه هندوستان ته ماتې نه دي ورکړې لکه هندوستان چې پاکستان ته ماتې ورکړې دي. نو د یو بل پر وړاندې به سبا مازدیګر ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړي. دوستانو که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.